سلام، وخت مو په خیر. له کابل وخت څخه د دې اونۍ مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. زه حنیفه علي خیل یم. افغان سرې میاشتې سرپرست عمومي رئیس مولوي مطیع الحق خالص او د افغانستان لپاره د جنوبي کوریا ډیپلوماټ مون سینګ هانګ سره د قطر پلازمینه دوحه کې وکتل. د دواړو لوریو په کتنه کې له افغانستان سره د بشري مرستو، دوه اړخیزو همکاریو او اړیکو په تړاو خبرې وکړې. د خوست د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلین وایي چې د دغه ریاست له ښوونیز مرکز څخه 125 تنه د انګلیسي ژبې او کمپیوټر برخو کې له زده کړو وروسته فارغ شول. په همدې موخه جوړه شوې غونډه کې د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ځوانانو مدیر مولوي سبحان الله اعظام فارغ شویو کسانو ته مبارکي ورکړه او زیاته یې کړه که چیرې له نړۍ سره سیالي کول غواړئ باید په دیني او عصري علومو کې زیاتې هڅې وکړئ. د پکتیا امنیتي قمندانۍ مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په څمکنیو او میرزکي ولسوالۍ کې 4 تنه د نظامي وسایلو او ګران بیه ډبرو د قاچاق په تور نیولي دي. د پاسپورت ریاست وایي چې د ورځې په اوسط ډول 10,000 کسانو ته پاسپورټونه ویشي چې پخوا یې د آنلاین سیستم له لارې نوملیکنه کړې. د دې ریاست چارواکي زیاتوي چې د پاسپورت په پروسه کې پوره شفافیت رامنځته کړی، خو د پاسپورت غوښتونکي بیا په آنلاین سیستم کې ځنډ تر ټولو لویه ستونزه یادوي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوي امیر خان متقي په خپل کاري دفتر کې د افغانستان لپاره د قزاقستان له سفیر علیم خان یاسین ګیلدیف او مالپلاوي سره وکتل. په دغه کتنه کې د افغانستان او قزاقستان ترمنځ پر سیاسي، امنیتي، اقتصادي او کلتوري مسایلو هر اړخیزې خبرې شوې دي. دا د دې ونې مهم خبرونه. له ملتیا مو مننه. ښاد او بریالي اوسئ.